لبيك اللهم لبيك لبيك لا. د حاجیانو لپاره د لوی اختر د اول ورځې کارونه او د هغو ترتیب 409 پوښتنه. د لوی اختر په اول ورځ د حاجیانو لپاره کوم کارونه او په څه ترتیب باندې پکار دي؟ ځواب: د لوی اختر په اول ورځ مستحب دا ده چې تر سپیدو وروسته وختي په تیاره کې د سهار لمونځ وکړي او بیا به د مشعر الحرام پر غونډۍ باندې یا لاندې غونډۍ ته نږدې د دعا لپاره ودرېږي او لاسونه به پورته کړي او ډېرې دعاوې او ذکر به وکړي. هر کله چې لمر راختلو ته د 2 رکعته لمانځه په اندازه وخت پاتې وي مینا ته به روان شي او مستحب دا ده چې د مزدلفې څخه 7 ډبرې راواخلي. هر کله چې په دغه لار کې وادي محصر ته ورسیږي چابک به په دغه وادي یعنې شیله کې تیر شي. هر کله چې مینا ته ورسېدی یوازې جمرة العقبه یعنې غټ شیطان به په خپل وخت کې په 7 ډبرې باندې وولي او بیا به شکریه حلاله کړي. بیا به وروسته سر وخري یا به یې کوچنی کړي او تر دغه وروسته به طواف زیارت وکړي. نور تفصیل د مزدلفې او شیطانانو د ویشتلو او طواف زیارت په مسئلو کې کتلی او اوریدلی شئ. اللهم لبیک.